چې عیسی علیه السلام یو مړی را ژوندی کو. داغه معجزه دا وه چې قبر ته به ودرېدو، مړی به را ژوندی کو، تپوس به د قوم مخکې ته وکړو چې لاندې تا باندې څه تېر شوي. نو هغه مړي به د لاندې ټول واقعات د عیسی علیه السلام خپل قوم ته ووایي چې لاندې دا چل. یو مړی را ژوندی کو، د هغه مړي 4,000 کاله شوي وو چې مړو. عیسی علیه السلام ورته وفرمایل چې زما د قوم ته ووایه چې تا باندې لاندې څه تېر دي. وی صاحب نور خبر نه، خو چې مړ شم خخې کړم او خلق رانه لاړ. نو یو 2 کسان راله، د الله د توحید تپوس رانه وکړو، ما جواب ورکړو، اغي لاړ. بیا نور کسان راله، اغي لاس راکو، ستړي مشي را سره وکړه، اغیم لاړ. دا لاړ کم طرف ته؟ خي طرف ته. زما په قبر کې یو کړکۍ وه، په هغې به راننوته او بیا به ووت. ماړه کې خیال وکړو چې ته څه کوې په دې تور سوړه کې چې پروت یې، تم ورپسې وځه. وی چې په کړکۍ زم ورپسې ووتم چې ګورم یو بهترین باغ دی، اعلی باغ دی، ولی پکې بیگی. نو ما خیال وکړو چې د بازیګر ټیم دی، مونځ کوم. دام حدیث کې راغلی چې سړی مړ شي او خاخي کی، نو که نیمه شپه مې نو په قبر کې په ده زیړی مازیګري، نیمه شپه دې خاخ کو، و چې خلق تلار شي نو لاندې په ده مازیګر وي. دی وایي چې ما مټې ونغښتې او خیال مې وکړو چې اودس کوم چې مونځ وکم. وی یو جنۍ راله او زه رستو نه ونیوم چې دلې منځونه نشته اودس مه کوه. وی ما ورته وی چې مونځ څنګه نشته، دا ته څه وایې؟ وی بیا یې ونیوم چې ما داسې سپېړه ورکه چې سپېړه مې ورکه، د هغې غاړه کې هار و، هغه هار اوشلېدو. چې اوشلېدو جنۍ زه کلک ونیوم چې اودس به هله کوې چې دا هار ماله جوړ کړي. وی کېناستم، د تار یو سر هغه جنۍ ونیو او یو ما ونیو، مریم پکې اچولې او خپلو کې خبرې کولې. هغه هار لا نو پیرلی شوی چې تا آواز وکړو زه بار راووت. 4,000 کاله پکې تېر شوي.